خان بابا ستاسو په خیال یو ماشوم ته په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه ولې ضروري ده؟ یو ماشوم ته خپله ژبه کې بنیادي زده کړه ولې اهم ده؟ ګورئ څنګه چې څومره چې یو ماشوم ته چې د بدني ښې ودې دپاره د مور پی دا لازم پکار دی بنیادی دغه دپاره سټرکچر دپاره دغه دپاره امیون سیستم دپاره چې هغه د جراثیمو سره او دغه سره په ښه توګه چې دی هغه دغه کولی شي نو هغه ته د مور پی ډېر اهم دی. بس همدغه شان که چېرته تاسو غواړئ چې یو ماشوم په راتلونکي کې هغه پوهه وي د هغه دغه چې دی نو د دماغي هغه دغه چې دی هغه تیز وي که هغه چې دی په صحیح توګه چې دی د پرمختګ لایق وي جوړ شي که نو هغه ته د هغه په ډي ان اے ژبه کې زده کړه ورکوي د هغه د قوم په ژبه کې دا دغه د راتلونکي وخت لپاره دغه د پرمختګ دپاره دغه د خاندان دپاره دغه د یو ښه ژوند دپاره دا لازم ده. دا یوازې دا خبره نه ده چې هغه د یو قوم چې دا بیله پېژنګلو ده دغه دا خو حقیقت دی چې دا په خپله ژبه کې که یو قوم غواړي چې زه د خپل بیل وجود برقرار وساتم نو لازم ده چې د خپل ماشومانو ته بنیادي زده کړه خامخا په خپله ژبه کې ورکړي. نورې ژبې د خیر دی په تعلیم کې وساتي دا کوم چې اهمې ژبې دي د ژبې په توګه خو دله پکار دي چې که دی غواړي چې خپل بیل وجود د قومي وجود چې دی برقرار وساتي نو دی به لازم چې دی بنیادي زده کړه ماشومانو ته په خپله ژبه کې ورکوي. خو دا کومه خبره چې زه کوم که نه چې که ماشوم چې دی هغه تاسو صحتمند لیدل غواړئ په بدني توګه نو د مور پی هغه دپاره اهم دي بنیاد کې دغه شانتي بنیادي زده کړه چې دی که نه دا په خپله ژبه کې د ذهني پوهې دپاره د راتلونکي مستقبل دپاره روښانه مستقبل دپاره لازم ده. نو دا بنیادي زده کړه چې دی دا یوازې ګورې داسې نه ده چې د قوم څه تړلې خبره ده دا د ماشوم خپل هم چې دی نو د پوهې او د پرمختګ او د ښه ژوند د راتلونکي نسلونو د ښه ژوند سره تړلې ده. لکه خان بابا تاسو دا خبره وکړه چې ماشوم ته د هغه د مور پی ډېر ضروري دی نو که زه تاسو ته ووایم داسې ډېر ماشومان شته چې هغه د مور پی نه دي خوړلي خو هغه نور داسې مصنوعي پیونه شته دی دغه شته لکه د غوا د چیلۍ یا نور هغه هم رالویږي هغه ښه ژوندي دي هغه ماشومان همداسې تاسو د په خپله ژبه کې تعلیم خبره وکړو نو ډېر داسې ماشومان دي یا ډېر داسې خلک شته چې په پردۍ ژبه کې تعلیم خپلوي لګیا دي نو څنګه بیا تاسو دا مثال لږ وضاحت وکړئ مثال مو داسې ده چې تا په خپله ووایي چې یاره د غوا پی یا د میخې پی او دغه آیا دا د مور د پیو نعم البدل کېدی شي؟ چرې نشي کېدی دا خو خیر ساینټیفکلی امپروفد خبره ده. نو دغه شانتي په پردۍ ژبه کې زده کړه دا ذهین سټوډنټس چې دی دا په ښه توګه سرته راوشي ډېر زیات ذهین چې کوم وي که نه نو دا رسولی شي جینیس رسولی شي. خو چې کوم نارمل ماشومان دي کوم چې دماغي دغه چې دی نو هغه دغه دی نو هغه چې دی نو هغه شی نشي کولی. دا خو ما په اوبه کې لکه که ته د مور په ځای ډېر داسې چې د مور په ورته میلاو نه شو هغه ژوند تېر کړي دغه تېر کړي که نه خو هغه شانتي نه او په هغه لیول نه که ته بیا کمزوري ماشومان پکې وګورې نو هغه شانتي بیا نه نو دغه شانتي لږ دغه چې ته راشې په خپله ژبه کې زده کړې طرف ته نو هغه ګوره دا ولې یونایټډ نیشن لیونی و چې هغه دې دپاره باقاعده چارټر په دغه کولو چې یاره د ماشوم ته بنیادي زده کړه په خپل دغه په ژبه کې ورکوي. ولې لیونی د دنیا ټول سکالرز په دې باندې ولې دغه دي کانې دي چې ولې هغه لیونیان دي چې یاره ماشومان ته چې دی نو په بنیادي زده کړه لازم په خپله ژبه کې پکار ده. خو هغوی ته پته ده چې دا ممکن ده چې ښه دغه چې دی هغه په هره ژبه ماشومان چې دی هغوی په هره ژبه کې تعلیم وکړي خو یو خو د هغه د قومي بنیاد ختم شو. دغه ماشوم که ډېر هم تکړه شي
د کم ماشوم چې قومي بنیاد ختم شو کنه کده ډیر هم لایق وي دی به د بل قوم پرځ جوړیږي دی خو دغه لکه کټ شو تا کټ کو دغه نو بل خبره دوه دا یو خطا دغه قوم دا قوم بل پیژنګلوم په خطر کې واچوله بل دا قوم فرد تا پر دینو کار کو نو یو خبره نه ده چې یو خبره وینو سړی به وی چیرې دغه دی یو خو د دې ماشوم په دغه طریقه مستقبل لاړو چې پر دینو کار شو د هغه د اولی درجه فرد نه جوړیږي د تب په خپل قوم کې د اولی درجه د فرد هغه دغه ملاويږي لیبل ملاويږي د تب په پردي قوم کې د اولی درجه د فرد هغه لیبل د کس زر کارم په بل قوم کې تیر کی کنه ته به د بل قوم فرد وي نو بهتر دا ده چې مونږه د خپل قوم د خاطره د خپل راتلونکي کول د خاطره دغه ماشوم د خاطره دغه د خ مستقبل د خاطره هغه ته په خپل جبه کې بنیادی زده کړه ورکو الله مخاطب لره